هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی نه تنها د تولید په برخه کې بلکې د لویو انتقالي د برېښنا د انتقالي مزو په برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت ګړندی کار شروع کړی. خوږې د وطن یو ساتنې ته یې ژمن یو ساتنې ته یې ژمن یو په کلک پولاد موږ غواړو چې له افغانستان که شمال جنوب شرق او غرب په یو حلقوي لاین باندې وصل کړو. که چېرته یو وخت په هرات کې یو ستونزه پیدا کیږي موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له فاریاب ورته برېښنا ورسوو، له مزار ورته ورسوو، له قندهار ورته ورسوو. که په بدخشان او په هلمند کې مشکل پیدا کیږي موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له نورو ولایتو ورته برېښنا ورسوو چې په دغه حلقوي انتقالي مزي باندې په بعضې ساحاتو کې عملا کار روان ده. تکل مو پرم کړی بیا مو وړی هر میدان دی راتلونکی مو روښان دی